بسم الله الرحمن الرحیم. د فاست بوکس هیلث پلس د شفاخانې سافټویر د ټریننګ د ویډیوګانو په سلسله کې لومړی ویډیو ده. راځو د فاست بوکس د هیلث پلس د شفاخانې ډیټابیس یا سافټویر په څه ډول او څه باندې کولی سو چې تنظیم یې کړو، سیټ اپ یې کړو او آماده یې کړو کار ته، او بیا څه رقم کولی سو چې په خپل شفاخانه او هسپتال کې روزمره چارو کې د دې سیسټم څخه استفاده وکړو. سافټویر ته چې کله را داخل سو موږ لومړی همدغه صفحه وینو. د دې صفحه کې اولینه صفحه د مدیریت یا د ډیشبورډ صفحه ده چې دلته موږ ته بیلانسونه هم راکوي، او د دې لارې کولی سو چې موږ هر منیو ته داخل شو او هر بخش هر منیو ته موږ ځو. موږ په مخ کې ده. نو رابسو یو ځل به دغه د ډیشبورډ کې چې کوم د محاسبې کوم ګرافونه کوم بکسونه موږ وینو د دې په هکله به لنډ معلومات درکړم، بیا به لاندې ګرافونه او بیا به ځو مخته به بیا سیټ اپ کوو. اول دلته درته وایي ټوډے معنا نن ورځ. د نن ورځې زموږ مراجعین یا مریضان څومره نفره دي، او ریسپشن انکم زموږ د نن دغه مراجعینو څخه زموږ د ریسپشن د نن ورځې عواید څو دي. نن ورځ په معنا د تېرې شپې د 12 بجو څخه تر نن اوس ماښام تر 12 بجو پورې دغه نن ورځې حساب ده. البته ستاسو د کمپیوټر تاریخ باید اصلاح وي، تاریخ او ساعت یې باید ستاسو د ټلیفونونو سره وګورئ، دا باید هغه رقم ورسره سم وي، لکه چېرې دلته 11 نه 12 بجې 11 دقیقې او دلته بیا AM یا PM ستاسو په ټلیفون کې په هر رقم وي، دلته باید په هغه شکل وي. اکثریت وخت هغه د کمپیوټر ټایمزونونه چې دي هغه پر کاناډا باندې عیار وي. نو تاسو به بیا دلته راځئ اجسټ ډیټ ان ټایم ته، او په خپل کمپیوټر کې به دغه د ډیټ ان ټایم یا د تاریخ هغه زون به تاسو بدلوئ. دلته به د سیټ ټایم زون اتوماتیک به آف کړئ. په دې ځای کې همیشه دلته دا کاناډا انتخابي کله چې اول کمپیوټر ته وینډوز وکړئ، نو په دغه لیست کې بلته دغه کابل ورته انتخاب کړئ او بیا به هم د صفحه بنده کړئ او سیټ ټایم اتوماتیک ورته ورکړئ. که چېرې ستاسو انټرنیټ وصل وي دی خپل راپورته کوي. بیا به دی ستاسو هغه د نن ورځې پیشنټ او د نن ورځې ریسپشن عواید به دی درته دقیق ښکاره کوي. که چېرته هغه آف وي نو کاناډا په ټایم باندې ولاړ وي، بیا خو نو هغه د کاناډا ټایمینګ حسابي، بیا زموږ د افغانستان په ټایم باندې بیا درته حسابي. ښه، بیا نو هغه د 13 بجو پورې بیا دی درته ښکاره کوي. پس له هغه څخه بیا دلته کاناډا کې تاریخ اوړي، د ورځ 13 بجو وروسته یا تر 12 بجو وروسته بیا دلته تاریخ اوړي، بیا به هغه څخه وروسته بیا تاسو ته بېرته د صفر څخه شروع کوي. نو ښه خبر دا ده چې اول تاسو خپل کمپیوټر دغه ټایم زون باید اصلاح کړئ، کابل ته واړوئ. ښه، راځو په ریسپشن کې اوسنۍ زموږ سره څومره پیسې پرتې دي. ګوره د مثلا اوس زه دلته پیشنټ نن نه لرم، کوم مریضان مراجعین زه نه لرم، نن زما ریسپشن ته نن کمې پیسې راغلي د ټوډې کې نه، ما ته هېڅ پیسې نه دي راغلي، اما بیا هم زه په ریسپشن کې پیسې لرم. دا په معنا د دې ده چې د تېرو وختونو د پرون ورځ دا بل ورځ کیش اوس ما سره په ریسپشن کې دونه پیسې پرتې دي، یعنې ما د پیسې ټرناور نه دي کړي، نه ټرناورونه مې کړي دي، خو دغه پیسې مې پرېښي دي، سیسو دغه پیسې ما نه دي ټرناور کړي. ښه، د نن ورځې زموږ د دواخانې پروشات څونه دي په دې ځای کې ته موږ ته ښکاره کوي، او زموږ ټوټل دلته دغه اوورال چې لیکلی دی په معنا د دې دی چې د شروع د ورځې څخه تر اوسه پورې ډیټابیس چې موږ د کوم تاریخ کومې ورځې څخه شروع کړی د هغه تاریخ څخه بیا تر نن ورځې پورې زموږ د دواخانې فرچیز یا خریداري څونه ده. صحیح سو، او بل موږ چې څونه پروشات د اولې ورځې څخه بیا تر نن ورځې پورې کړي دي په دواخانه کې، د هغه څخه موږ ته څونه مفادات یا ګټه په لاس راغلې ده د پروشات څخه. او دلته موږ ته وایي چې زموږ د ریسپشن انکم اوورال دومره څونه، دلته خو د ریسپشن انکم ټوډې و د نن ورځې ده، لیکن دلته اوورال په معنا د دې دی چې د تاریخ د سافټویر د شروع د تاریخ څخه بیا تر نن ورځې پورې زموږ د ریسپشن عمومي عواید څونه دي هغه دلته موږ ته ښکاره کوي. او فارمسي سیلز دلته هم موږ درلوده فارمسي سیلز، او دلته هم لرو. په معنا د دې ده چې دا د نن ورځې یوازې موږ ته ښکاره کوي. اوورال مطلب دا چې موږ ډیټابیس شروع کړي تر نن ورځې پورې موږ څونه پروشات په دواخانه کې کړي دي او څونه مفادات یا ګټه زموږ د نن ورځې ده. او اوورال ګټه خو نه دغه چې دلته ښکاره کول نه، جمله ګټه دغه ده چې د اول د شروع څخه تر نن ورځې پورې موږ څونه پروشات کړي، او دغه صرف د نن ورځې پروشات څخه موږ ته څونه ګټه په دواخانه کې په لاس راغلې ده. فارمسي سټاک په مطلب د دې دی چې اوس موږ سره په دواخانه کې د څو پیسو په ارزښت باندې دوا پرته ده. د دغه 12,55,692.6 افغانۍ په ارزښت موږ سره اوس په دواخانه کې دوا پرته ده. ښه، دلته به موږ ته ټوټل پیشنټس وایي، یعنې اوورال موږ څونه مریضان کتلي دي ټوټل په هسپتال کې د سافټویر د شروع د تاریخ څخه تر نن ورځې پورې، که یو کال یې، که 5 میاشتې، که 6 میاشتې، که هر څومره وخت
موږ څونه مریضان تر اوسه پورې کتلي دي او اوورال ټوټل ټرناور موږ څومره کړی دی، یعنې د ریسپشن څخه و منیجر ته یا مالي مسؤل ته یا د هسپتال و مالک ته څونه پیسې تر اوسه پورې ټوټل تسلیم سوي دي او زموږ عمومي مصارفات جمله څومره دي هغلته موږ ته ښکاره کوي او دا زموږ پر شرکتونو د دواو موږ د هغوی څونه قرضداران یو سپلایر دي، موږ د هغوی څومره قرضداران یو تر اوسه پورې 2890 افغانۍ موږ د هغه کسانو کوم چا څخه چې موږ د خپل دواخانې لپاره دوا رانیسو موږ ټوټل د 19 قرضداران یو. او فارمسي ویلیټ فارمسي کې دواخانه کې چې کومې سوداګانې کېږي او بیا هغه پیسې هلته لویږي نو اوس د دواخانې کیش خو جلا دي، د ریسپشن د جلا دي. د دواخانې د مسؤل یا د مالي مسؤل سره څونه پیسې پرتې دي، دغه پیسې پرتې دي چې بیا وروسته ټرناور د لارې بیا څه رقم ورته تسلیمیږي منیجر ته یا مالي مسؤل ته هغه وروسته وایي. او منیجر ولیټ په معنا د دې چې دغه مالي مسؤل سره څونه پیسې په داخل کې پرتې دي، په معنا د دې اوس مالي مسؤل څخه پیسې د کومې خوا څخه راځي ده ته دی د ریسپشن څخه پیسې اخلي، ټرناور کوي د ریسپشن څخه هغه د دخل ته لویږي، د دواخانې والا څخه کیشر څخه په دواخانه کې چې هر څوک پروشات کوي د هغه څخه پیسې اخلي، هغه راځي ټوټل دلته رالویږي و دغه دخل ته. بیا نو د دې څخه دی د پیسې څنګه مصرفوي، دا دی د هسپتال مالک ته ورکوي، هغه ته کاته جوړېږي هغه ته یې ورکوي دا پیسې په مصرف باندې رسوي، معاشات ورکوي، دوا او شرکتونو ته ورکوي، دغه کوم روزمره مصارفات په هسپتال کې کېږي هغه ټول دی اجرا کوي منیجر او دغه ترتیب دی معاشات هم ورکوي او کوم څوک چې د هسپتال مالک دی هغه ته هم سپاري پیسې. نو بیا د ده سره څونه بیلانس اوس پاتې دی هغه دلته جمله ښکاره کړي. د دې چې بیا کوم راپورونه دي خو نو پات کې وایي دلته بیا موږ ته د 12 میاشتو هغه د ګراف معلومات راکوي، لکه فرضاً په اکتوبر په میاشت کې زموږ څونه فارمسي عواید درلودي یا د ریسپشن عواید مو څونه درلودي، په ډسمبر کې بیا موږ څونه د فارمسي عواید لرو او څونه هم د ریسپشن عواید لرو. په ډسمبر کې زموږ ریسپشن بیخي عواید نه لري نو ځکه زموږ ریسپشن 0 دی او د خالص د فارمسي دوا او عواید موږ لرو. او لاندې بیا ټوډے ریسپشنز دغه د نن ورځې ریسپشن لیسټونه بیا هلته لاندې راځي. اوس خو نو موږ نن ورځې انټري نه لرو، ورسره ته متوجه سئ انشاءالله رحمن په ویډیوګانو کې به راسي. هغه چې موږ کوم په ریسپشن کې انټري نه وکړو دلته موږ ته ټوټل لیست راځي، دغه ته بیا ریسپشنست چې دی یوازې دغه ته اکسس لري. ښه اکسسونه خو نه بیا وروسته وایي، مطلب د اون اساس د شي ته متوجه سئ چې دغه اکثریت شیان تاسو ټول بندولی سئ پر هغه څوک چې ریسپشنست دی مسؤل، یعنې هغه د بیلانسونه څه کوي چې څونه پیسې پرتې دي، څونه سرمایه ده او حساب کتاب ګټو تاوان دا ټول وویني، نه هغه ټول تاسو پر بندوئ. هغه بیا وروسته راځو دلته موږ تاسو لرو په یوزرز کې، د یوزرز د لارې موږ کولی سو چې پر هغه باندې دا هر څه بند کړو، یوازې هغه څه ورته ښکاره کړو کوم چې د دوی سره لاس کار دی، ایډیټ او ډیلیټ او تغییر بل دا ټول شیان پر بندولی سو. ښه په دې مو انشاءالله رحمن سره خلاص شو. راځو موږ سافټویر اوس نوی دی فرضاً د سیټ اپ کوو یو د هسپتال دپاره سیسو، نو موږ دلته ډپارټمنټ منیو لرو. ګورئ تاسو به وایاست چې ریسپشن پاتې سول او پیشنټ پاتې سو، مطلب موږ سټپ باي سټپ مخته ځو، قدم په قدم باندې مخته ځو. کله چې زه ډپارټمنټونه ونه لرم نو زه په هسپتال کې ریسپشن د کومې خوا کړم که نه، کله چې ته او پی ډي ونه لرې، کله چې ته ایمرجنسي ونه لرې، کله چې ته انډوسکوپي ونه لرې یا الټراساونډ ونه لرې یا بل څه ونه لرې، نو تا ته به ریسپشن څه ګټه وکړي. نو را به اول دوار به موږ او تاسو ډپارټمنټونه جوړ کړو، هسپتال به جوړ کړو، تنظیم یې کړو، بیا به نو راسو ریسپشن ته. صحیح سو؟ مطلب داسې نه وي چې بیا وایي دغه منیو د اوله سره څخه باید را شروع سي، نه سیستم باید د اوله سره څخه را شروع سي، د سیستم هغه تحتات ته به فکر کوو. ښه راځو اول ډپارټمنټس ته. په ډپارټمنټس کې موږ دوه ډپارټمنټ لرو، یو مین ډپارټمنټ دی، یو هم اعضا ده یا سب ډپارټمنټ. اعضا په معنا د دې د مین ډپارټمنټ څخه مهدف او پی ډي ده. او پی ډي ګورئ که تاسو فکر کړی هسپتال کې یو او پی ډي ده، یو پروټیسټ دی، تغشو څانګه ده، یو فرض مثل ایمرجنسي دی، دغه ترتیباً د لیبارټري ده، انډوسکوپي ده، الټراساونډ دی او داسې نور، دا ټول ستاسو مین ډپارټمنټونه دي. بیا په دا هر مین ډپارټمنټ کې خو نو بیا موږ بېرته د دې اعضاوې لرو. اعضا په معنا د دې ده اوس لکه او پی ډي. په او پی ډي کې موږ د او پی ډي اعضاوې څوک دي؟ ډاکټر احمد، ډاکټر محمود، ډاکټر خان، ډاکټر فاطمه، دغه زموږ د مین ډپارټمنټ اعضاوې دي یا سب ډپارټمنټونه مو دي. یا لکه فرضاً په لیبارټري کې لکه موږ سی بي سي لرو، ایچ بي لرو، ګلوکوز لرو، خو دغه هغه معایناتونه دي چې زموږ د لیبارټري اعضاوې دي. نو زموږ لیبارټري خو په دغه اعضاو باندې جوړېږي. نو هدف مو دا دی چې مین ډپارټمنټ کې صرف موږ دلته لیبارټري دلته جوړوو، اما سی بي سي او ګلوکوز او ایچ بي یا نور ټسټونه چیرې جوړوو هغه بیا په سب ډپارټمنټ کې جوړوو. دا یو مثال. او پی ډي دلته راجسټر کوو. ګوره موږ دلته یوازې او پی ډي سیسټم ته ورپېژنو، بیا چې په او پي ډي کې داخل موږ څومره ډاکټران لرو هغه بیا راځو سب ډپارټمنټ ته.
نو په دغه ترتیب باندې مین ډپارټمنټ او بیا سب ډپارټمنټ ته ځو ان شاء الله الرحمن فکر کوم ډېر به واضح وي سر هم په خلاصه وي ان شاء الله پیچیده نه دی پیچلی نه دی ورته متوجه سي راځم اول د وارې مین ډپارټمنټ باندې کلیک کوم او مین ډپارټمنټ خلاصوم اوس په مین ډپارټمنټ کې دلته موږ څو ډپارټمنټونه جوړ کړي دي ښه زه به دغه ایډیټ کوم د دې به دا نومر واړم چې بیا هغلته تاسو پکښې کې کنفیوز نه سئ چې د نو یو جوړ دی او بل هم جوړ سي نه د دې کې به زه صرف په نامه کې به تغییر راولم ښه را به سمه مین ډپارټمنټ ته او یو مین ډپارټمنټ به زه جوړ کړم د او پی ډي څخه به شروع کړم شروع به د او پی ډي څخه په وکړم سیسو فرضاً زه د او پی ډي ډپارټمنټ جوړوم ښه ورته متوجه سي او پی ډي چې جوړوم دلته زما څخه پوښتنه کوي وایي آیا دا د او پی ډي دغه ته چې دا مین ډپارټمنټ ته جوړوې دلته خو موږ او پی ډي نوم ورکوي نو دلته ستاسو پوښتنه کوي دا مین ډپارټمنټ دا تا کوم نوم ورکړی دی وایي دا د چه مربوط دی د سره کوم ډپارټمنټ دی چې ته یې جوړوې آیا دا لیبارټري ده که چیرې لیبارټري وي نو ته به دا ورته ټیک مارک کړې چې و دا لیبارټري ده او لیبارټري ته خو نو ستاسو فکر دی چې لیبارټري ته د یو بل ډاکټر له طرفه څخه هغه ریفر کېږي نو بیا به دا ټیک مارک هم ورته ورکړو نه چې لیبارټري ته د ډاکټر له طرفه څخه ریفر کېږي که چیرې سرجري وي نو بیا به دا ورته ورکړو بیا نو دا ټیک مارک نه ورکړو ځکه دا ټیک مارک یوازې موږ د لیبارټري سره ورکړو که چیرې الټراساونډ وي بیا نو دا ټیک مارک ورته ورکړو صحیح شو بیا نو دا نور به نو کړو ځکه چې دا به الټراساونډ وي که چیرې او پی ډي وي نو دا نور به ټوله نو کړو نه دا به هم نو کړو د دې څخه به یس ایسته کړو دا به پر نو باندې ودرو ورته وایم چې دا یوازې او پی ډي ده ماته بس نور شی نه غواړي خالص ما زه او پی ډي ورته یس کړو نور پر هېڅ باندې کار نه لرو نور ټول نو 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 او د دې سم ټیک مارک نه لري دا به ثبت کړو ګورو او پی ډي مو جوړه کړل راځه مې درنه به بل لیبارټري جوړ کړو لیبارټري لیبارټري چې دا اوس راځم دلته به زه لیبارټري به یس کړم ورته او دلته به هم ریپارټ بای ټیک مارک ورته ورکړم صحیح شو دا مې دوه ډپارټمنټونه جوړ کړل صحیح شو راځم بل دانه به زه جوړ کړم د سرجري ته به بیا دغې ورته ټیک مارک کړم صحیح شو همدغه کفایت کوي اوس مین ډپارټمنټونه لیبارټري سول او پی ډي سول سرجري سول راځم اوس سب ډپارټمنټ ته راځم دا خو موږ جوړ کړو بله نور کار په مین ډپارټمنټ کې نشته راځو سب ډپارټمنټ ته سب ډپارټمنټ کې بیا پر اډ سب ډپارټمنټ باندې به کلیک وکړو نو اوس به راسو دلته ماته وایي چې دا سب ډپارټمنټ جوړوې د اعضاء یې جوړوې د چشم په مورد کې جوړوې زه ورته وایم زه او پی ډي کې جوړوم ښه او پی ډي به ورته تنظیم کوم نو په او پی ډي کې ډاکټر فاطمه خان صحیح څه نو دا چې کله موږ جوړ کړو ګورته ما نوم لیکو فیس څه دی د دې د فرضاً د دې فیس دی 200 افغانۍ کمیشن هسپتال ته ورکوي که نور کوي ورته ورکوي څونه ورکوي 10% کمیشن هسپتال ته ورکوي که نور کوي دغه کې صفر ولیکي سو اکثره شفاخانې چې دي هغه ډاکټرانو ته دغه نه ورکوي دغه فیس د کمیشن نور کوي ډاکټران دي په اکثره شفاخانو کې هسپتالو ته یا شفاخانو ته فیس کمیشن نور کوي بس هغه فیس د خپله ټوټل اخلي دا یو ترتیب هلته کمیشن صفر ولیکي اکثریت شفاخانې بیا دغه اصول لري چې ډاکټر په پرسنټ باندې دري مثلا ورته وایي 10% یا 15% زه ستا څخه په هر فیس کې غواړم دلته به 15% ولیکي او ځینې شفاخانې به دا رقم دي هغه ډاکټر په دغه باندې دروي په معاش باندې دروي نو چې په معاش باندې دروي بیا دلته ورته موږ 100% ولیکو یعنې دی چې څونه فیس واخلي هغه ټول د هسپتال دا په معنا د دې چې څو پیسې د هسپتال وایي عاید ته ولاړ شي او پکې باندې ډاکټر ته جمع شي نو خو ډاکټر معاش لري دغه خپل ثابت معاش معلوم دی هغه کله یو مریض ګوري کسل ګوري د خپل معاش لري نو چې خپل معاش لري بیا بل تسل ولیکو 100% یعنی 100% په معنا د دې چې د ارسونه فیس دی اخلي ټول د هسپتال صحیح سو را به اوس داسې فکر وکړو چې موږ ډاکټر نیولی دی په 15% باندې صحیح دی نارمل په 15% باندې کار کوي اکثریت ډاکټران ته په هسپتالو کې په 15% وي ښه دا به ثبت کړم یو ډاکټر خو مې ثبت کړی وه ما ډي آر ولیکې دا باید ډي آر ایس وایي خیر را به سم بل ډاکټر هم جوړ کړم ډاکټر محمد یونس جویان ډاکټر محمد یونس جویان مې ولیکئ صحیح سو دی د ده فیس دی فرضاً 300 افغانۍ دی فیس صحیح سو او دی هسپتال ته 10% ورکوي دا مو ولیکي بس د کفایت کوي دغه دوه دانې او پی ډي ډاکټران صحیح سو ښه راځم سرجري ته سرجري ته چې کله راسم دلته ورته وایم که چیرې په سرجري کې احمد ډاکټر سرجري کوي او یا هم ډاکټر فاطمه ګل کوي او هر هغه ډاکټر فرضاً موږ ورته وایي که چیرې پلانی ډاکټر
سرجري کوي نو د هغه ته موږ په سرجري کې څونه کمیشن ورکوو فرضاً سرجري ده یا اپریشن ده یا هر څه چې وي هغه یا جراحي عملیات دي هغه په 10,000 افغانۍ یا په 60,000 افغانۍ یا په 40,000 افغانۍ باندې هغه عملیات ترسره کېږي نو په دې کې موږ ډاکټر ته څونه ورکوو مثلا 10% ورکوو 15% ورکوو خپل د هسپتال د پالیسي مطابق د ډاکټر سره تاسو چې اول ځل خبره کړې ده فرضاً په سرجرانې ته کوي په سرجرانې کې زه تاته 2% درکوم هغه چې په سرجري په هر څو پیسې وي زه تاته د هغه د پیسو څخه 2% نو سرجري به ته انتخاب کړو هغلته به ورته وایي چې ډاکټر فاطمه خان که چیرې ډاکټر فاطمه خان سرجري کوي هغې ته موږ فرضاً 80% د هغې دي او د انستزیا د خو نو 1,200 افغانۍ دي فرضاً یا 1,400 افغانۍ دي دا په دې معنی چې اول به د که چیرې سرجري په 100,000 افغانۍ وي اول به د انستزیا پیسې رامنفي کېږي 100,000 افغانۍ ځکه د انستزیا خو نوی مصرف دی هغه مصرف ته ځي 100,000 افغانۍ څخه د انستزیا پیسې رامنفي کېږي هغه پاته پیسې چې پاته سولې فرضاً 8,200 افغانۍ پاتېږي 8,200 افغانۍ 80% به و ډاکټر فاطمه خان ته ورکوي او هغه پاته به د هسپتال وي دا به ثبت کړو راځم بیا به دلته سرجري ورته انتخاب کړم په سرجري کې به بیا ډاکټر یونس چویان به انتخاب کړم فرضاً د یا بیا پرسنټ غواړي او د انستزیا د چې دی هغه 1,200 افغانۍ معلومې دي او دې ته 80% د هغه پاتې پیسو څخه ورکول کېږي انشاءالله الرحمن په دې سرجري مو هم سره خلاصو نور تاسو خپله کولی شئ چې د دغه دوه مثالونو په مطابق باندې سره تنظیم کړئ را به سمه بل به لیبارټري ته لیبارټري کې به زه دلته معایناتونه جوړ کړم فرضاً موږ لرو سی بي سي معاینات دی د هغه فیس دی 300 افغانۍ فرضاً 300 افغانۍ د هغه فیس دی او موږ هغه ریفر ډاکټر ته کوم چې دغه د طرفه څخه موږ ته یو مریض را ریفر کېږي فرضاً هغې ته زه 15% ورکوو دا به بیرته هسپتال و ډاکټر والا ته ورکوي ګورې په بل کې داسې نه شي تاسو پکې کنفیوز شئ دلته بل کې خو دا رقم چې او پی ډي انتخاب شي بیا کمیشن هسپتال ته تلي اوس بیا دا کمیشن به بیرته ډاکټر ته ځي کوم ډاکټر ته ځي کوم ډاکټر له طرفه څخه چې دې ته را ریفر شي فرضاً مریض راغلی ډاکټر احمد ته ډاکټر احمد دته سی بي سي ولیکل ایچ بي ولیکل ګلوکوز یې ولیکئ په سی بي سي کې دته فرضاً ته 15% ورکوي ته درته ویل چې د سی بي سي د معایناتونو فیس 300 افغانۍ دي زه تاته د دې 15% درکوم صحیح شو دا چې بیا څنګه موږ پرسنټیج سافټویر ته محاسبه کوي خو نو په راتلونکي درسونه کې وایو د خیر سره دا به ثبت کړو بل به ثبت کوم زه ایچ بي دی فرضاً په 180 افغانۍ دي دا هغه ته موږ ډاکټر ته 10% ورکوو د ریفر ډاکټر ته صحیح شو وبخښئ دلته مې لیبارټري نه انتخاب کړی لیبارټري مې نه انتخاب کړی بس مې انتخاب کړو 180 افغانۍ د دې فیس دی او 10% هم د ریفر ډاکټر دی بل به کو فرضاً ګلوکوز د ګلوکوز فیس دی فرضاً 250 افغانۍ صحیح شو هغه کې موږ ریفر ډاکټر ته بېخي هېڅ پیسې نه ورکوو چې واره نه کوو لکه تر ریفر کې انشاءالله 10% به ورکړو ښه را بس اوس زموږ سب ډپارټمنټونه جوړ شوله که چېرې تاسو په کوم سب ډپارټمنټ کې اشتباه کړې وي دلته ماز بېرته راسئ سب ډپارټمنټ ته راسئ او پر ایډیټ باندې کلیک وکړئ ایډیټ باندې چې مو کلیک وکړ کولی شئ چې دلته پرسنټیج ورشئ بېرته ورته اصلاح کړئ او یا هم یو معاینه تاسو غواړئ چې ډیلیټ کړئ ته په ډیلیټ باندې کلیک وکړئ یو خبر زه بله درته کوم ګورئ که چېرې تاسو په ریسپشن کې انټرانې ولرئ ریسپشن مو تاسو شروع په وکړل صحیح شو او په ریسپشن کې تاسو فرضاً د او پی ډي انټرانې کړي دي او پی ډي مو مخته رهي کړې ده په او پی ډي کې تاسو فرضاً 40-50 مریضه راجسټر کړي دي یا 2 او 3 یا 15 څو چې وي بیا تاسو دلته راسئ مین ډپارټمنټ ته راسئ او دلته پر یعنې تاسو ریسپشن انټرانې کړي دي بیا راسئ مین ډپارټمنټ راسئ هغه پر ډیلیټ باندې مو کلیک وکړئ هلته مو یس ډیلیټ پر والي مطلب سیستم په دې وخت کې تاسو ته مشکل پیدا کوي ایرر درته پیدا کوي صحیح شو بیا به نو غټه سردردي هم موږ ته وي هم به تاسو ته وي هم به زموږ وخت راضایع کېږي هم به ستاسو وخت ضایع کېږي نو داسې کار موږ سره کوي ولې ډیلیټوئ خو ایډیټ یې کړه تغیر یې کړه نوم یې ور واړوه نور خوا د او پي ډي سمه ده روانه ده نو بیا ډیلیټ ولسئ باید او تاسو باید هغه د دې مسؤل باید یو کس تاسو وټاکئ خپل یوزرونه داسې تنظیم کړئ چې هېڅوک دا ونه شي کولی د ډیلیټ حقوق هېچا ته مه ورکوئ یوازې د منیجر سره وي د منیجر څخه ډیلیټ سره بیا نو مسؤلیت د منیجر په غاړه دی ولې باید ډیلیټ کړي پر ایډیټ باندې کلیک وکړئ تغیر یې کړئ که چېرې اشتباه یاست پکښې کړي اما ډیلیټوئ یاست یې مه ځکه دلته ریکارډونه پراته دي نو ریکارډ یې پر کومه ولاړ شي 100 مریض تا د او پی ډي تر دغه او پی ډي تر ډپارټمنټ کې تا کتلی دي اوس تا دغه ډپارټمنټ ونړوي د دغه مریضانو ریکارډ چیرې باید پاته شي
صحیح سو. او یا مو هم سب ډپارټمنټ کې فرضاً دلته ستا سره ډاکټر احمد ستا اوس د ډیمو د چا سره خلاص ګوره کوم ایرر به دلته دی تاسو ته درکوي که چیرې تاسې یو دغه یې ډیلیټ کوي په اصطلاح یو غذا یې ډیلیټ کوي نو دی تاسو د دغه رقم ایرر درکوي. که چیرته فرضاً په سب ډپارټمنټ کې هم دغه رقم داسې ډاکټر احمد ولري ډاکټر محمود ولري هغه ستاسو سره کار کوي یو کال یې کار کړی یو کال بعد ته داسې ډیلیټوي یو کال بعد ستاسو سره کار پرې شوی او تاسو راسئ دلته سب ډپارټمنټ ډاکټر احمد ډیلیټ کړي وایي چې زما سره کار پرې شوی نو خو پرې شوی نو بیا ډیلیټوي استعما ریکارډ ځکه د چا کوم مریضان کته د دې چې کوم ریکارډ پروت دی سبا دلته په پیشنټ ریکارډ کې یو موضوع پیښیږي نو په پیشنټ ریکارډ کې باید دا پروت وي چې کوم ډاکټر کتلی ډاکټر احمد که ډاکټر محمود ډاکټر خان که ډاکټر جان نو دغه ریکارډ خو دلته باید دی تا ته درکړي اشته دا چې ته ډیلیټ کړې نو خو لاړې بیا نو ته دغه ریکارډ بیا د کومه کوې که دلته دولتي قضیه پیښیږي امنیتي قضیه پیښیږي نه دلته به ستا سره دا ریکارډ نه وي پروت د مریض ریکارډ به دلته وي په سیسټم کې اما ستا سره به هغه ډاکټر نه وي هغه به ډیلیټ تا دی به دلته NUALL درته لیکلی وي ځکه تا به ډیلیټ کړی وي او مشکلات هم درته پیدا کوي ایرر هم درکوي توره صفحه ایرر هم درته ښکاره کوي بګز هم درته ښکاره کوي خو مې ډیلیټوي احمد محمود کار پرېښوي وظیفه یې پرېښول صفر ایډیټ باندې کلیک وکړئ نوم یې ورته واړوئ چې فرضاً احمد ډیلیټډ داسې نوم ورته واړوه یا لیفټډ مطلب وظیفه یې راسره پرېښه ده صحیح سو اما ډیلیټ کوئ استعما صحیح دي ښه انشاءالله الرحمن په مین ډپارټمنټ او سب ډپارټمنټ په دواړو ستاسو سره خلاص شو سیستم موږ د دې تنظیم کوي مین ډپارټمنټ سب ډپارټمنټ په هم جوړ کړي د نور ډپارټمنټونو لپاره به زه بله ویډیو جوړوم تاسو اول باید دغه ډپارټمنټونو سره عیار سي لکه ایمرجنسي څنګه جوړو الټراساوند څنګه سره تنظیم کوو دغه څنګه سره تنظیم کوو دغه چې اوس نوي راغلي دی د سرجریانې د وریښتانو ده او یا هم دغه جلدي مسایل چې راغلي دا سره کوم سره تنظیم کوو دا خو په فیصده معلوم نه دي نه دا سره کوم سره تنظیم کوو تر څو موږ پر هغه څه بخښنه باندې کار وکړي چې فیصده معلومه د غاښو څانګه دغه فیس نه معلومه دی هغه سره کوم سره تنظیم کوو نو راځو هغه ته بیا وروسته په بله ویډیو جوړو ښه دا مریض درته راغلی تا ته وایي زما نوم چې دی اسد دی ګورئ تاسو شبخانه کې کار شروع کړئ وایي نوم یې اسد دی د پلار نوم یې جان دی او عمر مې هم 22 کلن دی او جنډر چې دی هغه میل دی صحیح سو په رجسټر باندې د کلیک وکړئ صحیح دی اوس کوم ډپارټمنټ ته د ریفر کېږي ګوره نه پر شان باندې کار نه لري ټول رجسټر څخه خپل آی ډي واخیستله کوم ډپارټمنټ ته ځي فرضاً دی راځي او پی ډي ته ځي دا وایي زه فرضاً ډاکټر احمد ته ځم ډاکټر محمود ته ځم هغه او پی ډي مو ډیلیټ کړله ګوره هغه اوس لاړله صحیح سو زه به دغه بله او پی ډي ورته انتخاب کړم هلته چې هغه او پی ډي موږ پر ډیلیټ باندې کلیک وکړي ما تاسو ته مثال درکوو هغه اوس نشته نه هغه ایرر موږ ته راکړي ځکه د هغه ډیټا هلته پرته ده موږ هغه او پی ډي ډیلیټ کړم په دې خاطر باندې تاسو ته اجازه راکړي چې تاسو ډیلیټ نه کړئ صحیح سو ښه راول دلته موږ سره پخوانۍ او پی ډي پرته وه او پی ډي اتاتیا او پی ډي اتاتیا فرضاً په دې کې موږ سره شته ډاکټر فاطمه ګل شته دغه مریض خو نو ډاکټر کریم راسره تاسیس دی ډاکټر کریم ته دغه فیس 800 افغانۍ دي صحیح سو که چیرې یو یتیم او یا غریب او یا مسکین او یا منیجر ول چې ډسکاونټ ورته ورکړي نو بیا تاسو دلته دته یو 10 پیسې د ډسکاونټ ورته لیکئ صحیح دي 10 افغانۍ ډسکاونټ یا فرضاً 10 افغانۍ خو بیخي کمې دي د فیس 800 افغانۍ د 200 افغانۍ چې ډسکاونټ ورکړي 400 افغانۍ د تاسو ته درکوي پر دا باندې به کلیک وکړئ خلاص او دی درته بیل درته درکوي ستاسو سره باید ترمل پرنټر په شفاخانه کې وي پر ترمل پرنټر باندې یا دغه بل پرنټر هم کار درته کوي دغه عادي پرنټران چې دی نه پر هغه باندې هم کار درته کوي تاسو دلته صرف هغه صفحه ورته A5 انتخاب کړئ A5 صفحه ورته انتخاب کړئ او دغه ټیک مارک څخه دغه څخه ټیک مارک ایسته کړئ د بیکګراوند ګرافیکس څخه ټیک مارک ایسته کړئ صحیح سو او دلته لاندې هیډر انپوټر راځي که چیرې راغله د هغه څخه به ټیک مارک ایسته کړئ دلته نه ښکاره کېږي هغه څخه به ټیک مارک ایسته کوئ او مارجن چې دی هغه به دلته مینیمم کړئ او سکیلز چې دی هغه به دلته که چیرې د په ورکه کې وتلی و یا غټ و دغه سکیلز به دلته کسټم او بیا به هم دلته د 10 څخه به راوړو یا 80 ته صحیح سو تر څو هلته دی په پوره صفحه کې تاسو ته ښکاره سي اوس به بیا پرنټ ورته ورکړئ دی به تاسو ته پر A5 سایز باندې درته را پرنټ سي ډېر ښایسته پرنټ راځي پر A5 سایز باندې خو که چیرې تاسو ترمل پرنټر کاروئ نو هغه خو د خپل ورسره عیار دی په ترمل پرنټر کې به دی په دې شکل باندې درته چاپېږي ته نه یوازې دغه سکیل که چیرې غټ و هغه ورته کوچنی کړي لږ صحیح سو دا لږ ورته کم کړي سکیلز او دی به تاسو ته دا رقم چاپ سي لوړ ستاسو لوګو راځي او لاندې خو نو دی درته چاپېږي ښه که چیرې بالفرض تاسو ته مریض راغلی هغه فرضاً اسد بیا درته راغلی هغه خپل آی ډي نمبر درته ولیکه اوس خو دلته دا رقم دی نه چې فرضاً د چا خپل آی ډي نه وي په یاد
نو آی ډي نه باید ته کولی شې بیا ته رجسټر کړې که چیرې آی ډي په یاد وه خو هغه آی ډي دلته په سرچ کې نوم ورکړه مثلا 1002 سیسو 1002 د احمد آی ډي ده هغه چې ته ما دلته صرف احمد آی ډي چې د ورته انتخاب کړه سیسو په پاینټ باندې کلیک وکړه د خپل درته پیدا کوي ما زه کوم ډپارټمنټ ته ځي سرجري ته ځي سرجري ته ځي اوس په سرجري کې موږ دغه ډیلیټ کړي وه د دې هغه سب ډپارټمنټ او پی ډي موږ ډیلیټ کړي وه هغه ریلیټډ وه د ډاکټرانو سره او سرجري بیرته دغه سره راغلی نو ځکه دی نسي لوډولی سیسو که چیرې تاسو یې داسې ډیلیټ کړئ نو تاسو به بیا هم د دغسې یو سردردي سره په مخ یاست نو هدف دا دی چې تاسو په ډپارټمنټونو باندې کار مه لرئ مه یې ډیلیټ کوئ صحیح دي ښه دی فرضاً ځي لیبارټري ته ځي لیبارټري ته دی ریفر کېږي په لیبارټري کې سی بي سي معاینات ورته لیکلي دي ایچ بي ورته لیکلي دي او ګلوکوز ورته لیکلي دي صرف ما معاینات ورته انتخاب کړه فیسونه یې د ټول د راغلي د چا له طرفه څخه دی ریفر شوی دی د ډاکټر کریم له طرفه څخه ریفر شوی دی سیسو ریفر بای ګوره ډاکټر کریم هغه ورته انتخاب کړي پر پرنټ باندې کلیک وکړه د بیا تاته بیل درکړي ګوره سی بي سي ده 300 افغانۍ ایچ بي را د 180 افغانۍ ګلوکوز دی 250 افغانۍ ټوټل پیسې 210 افغانۍ شولې سیسو دا ورته راباسه کنټرول پی وهه او انټر یې کړه دی خو اول دلته تاسو عیار کړی دی نه د خپله پر ترمل پرنټر باندې ځان چاپوي درته که چېرې کوچني پرنټرونه تاسو ولرئ که پرنټر نه لرئ تاسو عادي پرنټر ولرئ نو بیا خپل عادي پرنټر ته انتخاب کړئ دی به بیا تاسو ته په دغه صفحه ده A5 نه دغه د نیم A4 هغه صفحه باندې به دې درته راچاپ شي منتها دغه سکیل چې دی هغه ورته ډیفالټ کړي سیسو ځکه هغه صفحه خو غټه ده نو دا ورته ډیفالټ کړي دی به داسې درته چاپ شي په سر کې ستاسو لوګو راځي نور دلته ټوکن نمبر هم راځي د هر ډاکټر خپل ټوکن نمبر دی د هر ورځې باندې به د یوه څخه شروع کړي ټوکنونه سیریل نمبر دی یعنې د مریض زموږ ټوټل سیریل نمبر څوم دی او ټوکن نمبر چې دی ډاکټر ته وځي هغه څو دی پیشنټ نوم او د پلار نوم یې جنډر او آی ډي نمبر دا ټوله دلته راغلل ریپارټو چې کوم ځای ته ریپارټ شوی لیبارټري ته د چا له طرفه څخه کریم له طرفه څخه نو کریم دلته څه لیکلي دي ډاکټر کریم سی بي سي او ایچ بي او ګلوکوز ورته لیکلي دي ګوره ټاپه کړئ را پیسې ځینې اخلئ ښه تر دغه ځای پورې نن کفایت کوي د دغه ویډیو دپاره نور به انشاءالله رحمن په راتلونکي ویډیو کې به بیا وروسته نور مخته ځو